الله رسول فرمایي چې کله یو څوک مري د مرګ پر حال باندې تی ورځي ځان حاضروي دا مرګ دومره زور غواړي عزیزانو. حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي په خدای دې قسم می په خدای یو سړی زر واره پتر وزر یو دوا درې لس نسوه ننوي او زر او څو زور غواړي او وایي دا د مرګ حال تر دې لا ډېر زور غواړي. حسن بصري فرمایي دا د انسان چې روح خیږي تر ټولو مشکل ځای دا دی چې دا د روح د حلق لره ورسېږي. حلق چې راورسېدی دا تر ټولو مشکل ترینه مرحله ده او دا ډېر زور غواړي. او دا پیغمبر علیه الصلوة والسلام فرمایي وایي تی چې کله یو سړی ووینئ زقندن ته نږدې دی یا په زقندن کې دی دا دونه مشکله مرحله ده دا دومره مشکله مرحله ده. هوښیار سي هوښیار ترین سړی هوښیار سي هوښیار ترینه ښځه هغه پر دې ځای باندې حیران پریشان حیران چې اوس به څه پیښیږي او اوس به څه پیښیږي. او د الله رسول فرمایي عین د مرګ پر حال شیطان راشي ورته ودرېږي. ګوره د خلکو خبرې مه منه خطاوزه موږ ته رامعلومه ده دا کلمه دا ذکر دا فایده نه درته کوي. پیغمبر اسلام فرمایي تر ټولو زیات چې شیطان سړي ته نږدې کېږي هغه د مرګ حال دی. او دا تاسو واورئ عزیزانو خدا نه خاصه کله چې اکسیډنټ کېږي چا سره ګاډۍ ورسره د چا سره چې شي 15 سکنډه پاته چې دا اوس دی په کشمکش کې دی دلته دی د هر چا په مشوره عمل کوي داسې وکړه داسې وکړه داسې هغه ولاړ شو را بله خوا. دا شیطان هم د عین د مرګ پر حال سړي ته وایي پرېږده کلمه چې ونه وایه شی نسته موږ سره معلومه ده خالي بس راځه. د الله رسول فرمایي چې هر څو لوی عالم هر څو لوی بشار هغه حیران په حیرت کې چې اوس به خدایه څه کوم اوس به خدایه څه کوم. بیا روایتو کې راځي پیغمبر علیه الصلوة والسلام فرمایي چې کله د چا زقندن سو زقندن یې سو راسي یاسین شریف ورته ووایاست یاسین شریف کرار یې وایه په زور یې وایه ستا خپله خوښه ده. اوس خو الحمدلله جدیده زمانه ده اوس که قرآن پاک نږدې نه ولو په یاد مې نه دی زه موبایل راوکړ د یاسین شریف ور وایي د الله رسول فرمایي مرګ به الله ورته اسانه کړي مرګ الله د دا یاسین شریف په خاطر ورته اسانه کوي. بیا د الله رسول فرمایي یو سړی داسې مریض سو چې هغه مرګ ته نږدې سو 40 باره دې ووایي لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. دا ووایه 40 باره که مړ سوې الله مرتبه د شهید درکوي او که بچاو سوې الله ستا مغفرت چې دی هغه فرمایي الله ستا مغفرت چې دی هغه فرمایي. بیا د الله رسول فرمایي وایي چې کله یو سړی د مرګ حال ته نږدې سو راس تلقین ورته وکړه دا چې کله اوس د مرګ سو چاره نسته د مرګ سو چاره نسته خدا مکه کله بابا ده کله عادي دی کله ورور دی کله انډیوال دی کله اکسیډنټ وسو کله مسلې خو ډېرې کله هسپتال کې کله څنګه بس په دا پوس ولې چې یاره حالات ټیک نه معلومیږي بس د ځان سره وایه لا اله الا الله د ځان سره درته وایم چې ووایه دا حالات ډېر مشکل دی ډېر سخت د ځان سره وایه لا اله الا الله اشهد الله چې د شروع کا خوله مطلب په خوله په پورې کا په کلمه بس ته پرېږده. د الله رسول فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. د چا چې آخري خبره دا سوه لا اله الا الله محمد رسول الله دا ولاړ جنت ته د جنت ګارنټي دغه د سره کلمه شریف ورسره ده. د الله رسول فرمایي چې کله یو بچی دون سلو د 3 کالو 4 کالو اول تورې تا ورزده کوي ووایه لا اله الا الله ووایه کښنې ته سړی ورزده کوي بچي ته. د الله رسول فرمایي اول تورې لا اله الا الله سو او بیا یې آخري تورې چې د دنیا کې لا اله الا الله سو که 1000 کاله هم د ده عمر و دغه کلمه د ده هغه ټولې ګناهې چې دي هغه ورمعافوي. بس اول سر اخر سره چې شوی لا اله الا الله محمد رسول الله. بیا روایتو کې راځي عزیزان وای کچيري یو سړی مطلب زقندن حالو مسلمان دی که کافر دی که مسلمانو ورته کلمه لا اله د ځان سره وای تلقین که غیر مسلمولو بیا دعوت د کلمې ورته لا اله الا الله محمد رسول الله وای لا دعوت چې دی ورکړي الله خو ډېر عظیم ذات دی. چاته د مرګ پر حال کلمه ور نصیب کړي د چا سره د مرګ پر حال کلمه واخلي. بیا روایت کې راځي مولانا اشرف علي تھانوي صاحب رحمه الله لیکلي دي چې کله یو سړی زقندن دی
دا خو پیښ شي دا خو زموږ د معاشرې خبرې دي زقندن دی رالی ورته کښېنستلې کلمې تلقین ورته وکړه هغه دونه سخت حالات دا شیخ صاحب لیکلي دي موسی علیه السلام چې الله روح قبض کړي بیا الله پوښتنه ځینې وکړه شمایل کبرا والا لیکلي دا شیخ صاحب والا ورکړی څنګه و دا مرګ موسی علیه السلام ورته ویل ولیا الله دا مرګ دومره مشکل و لکه کښنۍ مرغۍ راواخله اور بلک پر دا اور باندې مرغۍ بله اړه را اړه لکه مرغۍ چې اوس تناره ته ورواچوه نه الوتلی سي نه روح وځي ولې الله داسې مشکل را باندې راغلی دا انبیا ول داسې مشکل را باندې او چې بیا څوک شپه په ډرامو په فلمانو په موزیک تېره کړي او سار بیا دی غواړي که د شپې زه مړ شم زما به نو بیا جنازه یې زما به کفنې دفنې تا یبعث کل عبد علی ما مات علی د الله رسول فرمایي غالبا د مسلم شریف حدیث دی هر سړی چې پر هر حال مړ سو قیامت ورځ پر هغه حال راپورته کېږي زنا پر حال مړ سو نعوذ بالله د زنا پر حال به راپورته کېږي فلم دې کتئ ډانسونه دې کتل موزیک دې کتئ فلمان دي شیرول مرګ در باندې رالی د زړه چټکي دي هر څوک په دغه مخته دی چې ولاړې د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ به دغه د ډانس د موزیک د فلمان د کتلو څه حال دی پر دغه حال به الله تعالی راپورته کوي الله زموږ خلک دا رقم دي چې ماخستان پرې وایي تر 2 بجو فیسبوک ته ناست دی الله 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 بیا نو بیده سوی وخت بیا چې سهار راپورته شي ملال راشي وای دا چپا خوب لیدلی نو چپا خوب تا آیت کرسی وویلا تا څلور قله وویل تا درود اسواره سبحان الله الحمدلله الله اکبر وویل ته به چش په خوب وینې خامخا به ور په خوب وینې په دې کې نورې خبرې ته څه ولې اوس تا نبي صاحب فرمایي یو سړی د مرګ حال دی سخت حال دی تر خولې په ځان نه پوهېږي د کفر کلمه وویل نعوذ بالله زه خدای نه منم زه کلمه تا نبي صاحب فرمایي خبره شیروه مه نشر کوایه مه چاته وایه مه پروا نه لري دا دومره مشکل حال دی چې دته اندازه چې دغه نه ورکوي و دته اندازه نه ورکوي لهذا په دغه حال کې الله رب العزت دی په دا خبره باندې نسي نه دی په دا خبره باندې الله نه نسي نو لهذا خدا مکه که داسې حال رالی که داسې حال رالی خبره به نه شیري او چې چا کلمه شریفه شروع کړله بیا پروا نه لري او روایتو کې راځي اخره خاتمه چې دغه سړی پر لا اله الا الله داسې څه وجه شته چې د انسان اخره خاتمه پر ایمان پر کلمه نسي وجه یې څه یوه وجه دا د عاجزانو یوه زنانه وه پیغمبر علیه السلام لره علامه بیهقي روایت نقل کړی پیغمبر اسلام لره آل راواستو چې یا رسول الله زما خاوند ډېر په عذاب دی روح یې نه خېږي تراس پیغمبر صحابه کرام راواستو هغه نه کېدل بیا پیغمبر اسلام لره آل واست یا رسول الله ته په خپله راځي دی رالی په خپله وی کتل هلک ډېر عذاب دی ډېر کلمه په خوله نه ورځي او ډېر سخت حال دی پیغمبر اسلام د کور والا پوښتنه وکړه ول دا مور پلار لري ول یا رسول الله پلار نه لري مور یې ژوندی ول چیرې ده پلان یې کور کې ول ورسره یې وکړه که نه یو تازه درسه خیر مور یې سپین سرې ښځه وله کډه لګول راغله چې راله ورته ویې ویل ول دا زوی څنګه زوی ول یا رسول الله دا زما دی زوی دی چې د دا مینې پر سر بې زه بې عزته کول دا مینې د دې ښځې پر سر بې زه بې عزته کول زما احترام زما قدر یې نه کوي ډېره زیره کړی د الله رسول اعلان وکړ ول ورسې بوټې راټول کړئ اور بلکې دی اور هغه ول یا رسول الله اور دی ولې وراچوي هغه ول که زه نور واچوم الله یې جهنم ته اچوي ول یا رسول الله نو زما خو زوی دی زړه مې نه پر کېږي ول نو که دا خبره ده وده ته معافي وکړه مور یې ورته وویل یا رسول الله ته ګواه اوسه ما دی معاف کړی چې دا خبره یې وکړله هلک وویل لا اله الا الله محمد رسول الله سایه وکړه د مور بې احترامي بې قدري د مور بې عزتي او د مور خیال نه ساتل د مرګ پر حال الله رب العزت کلمه جنا اخلي کلمه کړي دا ځوانې علقمه نومې دی علقمه ښکاره مثال دی چې د کور والا احترام د مور بې احترامي یې کوله الله رب العزت ودته په ژوند کې لا دا ښکاره کړه چې د مور قدر څو دی او د کور والا قدر څو او بیا روایت کې راځي ابو بکر وراق رحمه الله فرمایي 3 کسان داسې دي چې الله د مرګ پر حال کلمه جنا اخلي اول سړی هغه د عاجزانو چې پر خپل اسلام شکر نه ادا کوي
ګور هر سړی الحمدلله کور لرم، الحمدلله بچان لرم، دکان لرم، موټر لرم، جایداد لرم، پلانې دا موږ ټول شکر ادا کوو، لیکن په موږ کې ډېر کم داسې شته الحمدلله زه مسلمان یم، زه کلمه ګو یم، الله ماته کلمه راکړه. کم سړی چې د اسلام پر خپل اسلام شکر نه کاږي، د اسلام شکر نه ادا کوي، نو دا ابو بکر وراق رحمه الله فرمایي د دې سبب الله ایمان اخلي. دا یو سړی. دویم سړی هغه دی وراق رحمه الله فرمایي چې کم سړی د اسلام په تللو نه پریشانه کیږي، د اسلام په تللو، اسلام جنې ولاړی، ایمان جنې ولاړی، نه پریشانه کیږي، وای الله رب العزت د دس ایمان او اسلام چې دی هغه خامخا چې. او دریم سړی هغه دی چې هغه پر مسلمانانو ظلم کوي. کم سړی پر مسلمانانو ظلم کوي، پر اهل اسلام، الله رب العزت د مرګ پر حال د دسه کلمه چې د هغه اخلي، د دانش ویلي لا اله الا الله محمد رسول الله. او مشتیتون عزیزان ظلم علیده خبره ده، د اسلام شکر مې تر نن په یاد نه دی، چې زما ټیکا ده خامخا به زه مسلمان یم. او نعوذ بالله که چا سود وکړي بیا پر سود دلایل در سره وایي، که زنا وکړي پر زنا دلایل در سره وایي، که شراب وڅښل پر شراب دلایل در سره وایي. یعنی معنا دا ده چې دا د خاص ګناه نه ده، دا بیا کفریه خبرې دي، ایمان سره چې پر دې باندې نه بیریږي. ابو بکر وراق رحمه الله فرمایي شمال کبرا ولا نقل کړی دي د دا سړي الله رب العزت ایمان چې هغه. انما الاعمال بالخواتيم، د انسان د عمل دارومدار چې دی هغه پر اخرت پورې چې دی وای لا اله الا الله، سلوک به لا اله الا الله ورسره کیږي، او بغیر د لا اله الا الله ولاړی سلوک به بغیر د لا اله الا الله د کافرانو چې کوم دی هغه ورسره کیږي. او يبعث كل عبد على ما مات عليه، هر سړی پر هغه حال راپورته کیږي په کوم حال کې د مرګ راغلی. مخصم پر وضو په کلمه شریفه وای چې سحر راپورته سم کلمه شریفه وای، او دا به وای چې الله تعالی دې حمد ز اهل د دې نو تا ما ته کلمه و اسلام نه نصیب کی، تعالی دې حمد ثنای زما اچ فخر نه دی. فلا تزکوا انفسکم، خپل ځانونه پاکي مې بیانو، زم لایم ز غایم ز پیرم ته نه دا خبره نه ده. بچ څوک پاکي نه بیانې الله رب العزت د دا بڑای چې کوم دی د ځان بیانې هغه نور کوي، او چې څوک عاجز کوي الله رب العزت په احسان سره کوي. خیر عزیزان الله رب العزت کلمه شریفه نه راساخلي، الله رب العزت ازمایش نه باندې کوي. خدای دې د بدمرغي او د بدقسمتي وساتي. زه ته ټول بچان طالبان عزیزان ټول عالم اسلام بلکې ټول عالم کفر دعوت او تبلیغ مقصد دا دی ټول عالم انسانیت دا وایي چې مری دا وایي لا اله الا الله محمد رسول الله.